ملګرو کرکټ د دې عصر یوه داسې لوبه ده چې په ټوله نړۍ کې ښه پریمانه مینوال لري. په کوم کې چې د ټیسټ کرکټ نه علاوه ون ډے او ټي 20 هم ښه ډیر مینوال او خوښونکي لري. او په دغه لوبه کې د افغانستان په شمول پاکستان، انډیا، استرالیا، انګلند او داسې نور ملکونه خاصه ځانګړتیاوې او خوښونکي لري. او تاسو به په دې هم پوهیږئ چې څلور لسیزې مخکې په جرمني کې هم دغې لوبې ډیر لوبونکي او مینوال درلودل. او دا اصطلاح هم ډیره مشهوره ده چې د جرمني یو مشهور او ظالم پاچا هټلر د یو 15 ورځني میچ د برابرېدو په نتیجه کې نه یوازې په جرمني کې په کرکټ لوبېدو بندیز ولګول، بلکې د دې ټیم یعنی جرمني د ټیم ټول لوبغاړي یې سمندر ته واچول او د ماهیانو د خوراک یې کړل. او دا هم ویل کېږي چې د دغه هیواد ټول لوبغاړي او نور غړي په یوه جهاز کې کېنول او له هوا څخه یې لاندې ځمکې ته راوغورځول او ټول یې مړه کړل او د همیش لپاره په دې هیواد کې د کرکټ په لوبو بندیز ولګول. نن مو تاسو ته په دې ویډیو کې د دې موضوع اصلي حقایق او اصلي راز په اړه معلومات راټول کړي دي. لیکن د ویډیو د شروع کول نه مخکې له تاسو ټولو څخه هیله ده چې که تاسو زموږ په چینل نوي یاستئ او یا مو تر اوسه زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ګنټې نشان وهئ تر څو زموږ داسې خوندوري او معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسیږي. درنو لیدونکو دا د 1990 واقعه ده چیرته چې د جرمني او انګلند د کرکټ د ټیمونو ترمنځ یو 15 ورځنی میچ روان او د جرمني د هغه وخت حکمران هټلر هم دا میچ ننداره کول. کله چې 15 ورځې وروسته د هغه میچ نتیجه مخته راغله، کوم چې په نتیجه کې دغه میچ وروسته له 15 ورځو ډرا یا برابر اعلان شو او د میچ د بې نتیجې اعلانولو سره نوموړی هټلر ډیر زیات په غوسه شو او ویل 15 ورځې د خلکو او د قوم وخت هم ضایع شو. آخر میچ یا لوبه هم بې نتیجې اعلان شوه او وروسته په نتیجه کې هټلر نه یوازې په جرمني کې د کرکټ په لوبه دایمي بندیز ولګول بلکې ورسره د خپل هیواد د کرکټ د ټول ټیم او غړو د قتل احکام هم جاری کړل. مګر دوستانو قصه لا ختمه نه ده. دا وه د خلکو په منځ کې یوه وړه کیسه چې د جرمني د کرکټ په اړه یې رښتیا او دروغ سره راټول کړي دي او په ډیر هنر سره یې دا دروغ د خلکو تر ذهنونو ورسولي دي او د جرمني د کرکټ د بدنامولو یو ناکام کوشش کړی دی. نو چې په همدې اساس خلک هټلر ته د جرمني د کرکټ قاتل خطاب وکړي. اوس د اصلي حقیقت د معلومولو په خاطر له تاسو سره د جرمني د کرکټ په اړه بعضې معلومات او حقایق شریکوو. حقیقت دا دی چې په جرمني کې له 1950 څخه تر ننه پورې د جرمن کرکټ اسوسییشن په کار بوخت دی. د دوی په وینا کله هم د جرمني او انګلند د کرکټ ترمنځ هیڅ یوه د کرکټ لوبه هم نه ده شوې او نه هم چیرته په کوم تاریخ کې دا لیکل شوي دي چې هټلر دې هم کله د کرکټ کومه 15 ورځنۍ لوبه یا میچ کتلی وي. اوس موږ د دې افسانې د دروغو د ثابتولو په خاطر د کرکټ مینوالو سره بعضې پوښتنې شریکوو او بیا وروسته یې فیصله په تاسو. د جرمن کرکټ اسوسییشن په 1950 کې جوړ شو او په کار یې شروع وکړ. نو له دې نه هم موږ هغه د هټلر د 1990 واقعه بالکل دروغ او بې بنیاده ثابتولی شو او دا هم ویلی شو چې هغه وخت کې د جرمني کرکټ هیڅ نوم هم نه و. نو دا څنګه کېدلی شي چې هغه وخت هټلر د کرکټ لوبه لیدله او بیا دې داسې یوه ظالمانه پریکړه وکړي. او تاریخ دا هم وایي چې جرمني د انګلند په شمول استرالیا او افریقا کرکټ ټیمونو سره هیڅ کله یوه لوبه هم نه ده کړې او دا خبره هم د دې واقعې د دروغو ثابتولو دلالت کوي چې جرمني اوس هم خپل قومي کرکټ ټیم لري کوم چې په پیپسي آی سی سی کرکټ ډیویژن کې له ناروې سره یو نړیواله لوبه هم کړې ده. او دا هم ویلی شو چې په 1996 کې د یورپین کرکټ تورنمنت کوربتوب هم په خپله جرمني کړی و په کوم کې چې جرمني د ډنمارک، پرتګال او سویډن په خلاف لوبو کې د خپل هیواد نمایندګي کړې وه او د دې تورنمنت فاینل لوبه یې هم د فرانسې له هیواد سره ولوبوله چې بیا یې په نتیجه کې له فرانسې څخه د یوې منډې په توپیر ماته وخوړله. ګرانو لیدونکو موږ د جرمني د کرکټ اسوسییشن دغه حواله کړي معلومات له تاسو سره شریک کړل او دا مو کوشش وکړ چې تاسو په دې پوه کړو چې نه خو په دې هیواد کې د کرکټ په لوبو کوم بندیز یا ممانعت دی او نه هم په تیر وختونو کې داسې کومه واقعه منځته راغلې ده د کوم په وجه چې د هغوی ټول ټیم وژل شوی وي. دا وه زموږ د نن ویډیو چې د هټلر او د جرمني د کرکټ په اړه مو تاسو ته بعضې معلومات راټول کړي وو.
امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.